अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو زه ابرار او تاسو ګورئ ابرار کرکټ ټي وي په دې ویډیو کې سره د کرکټ یو څو مهم خبرونه شریک کوم نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې لازمي وګورئ افغانستان کرکټ ټیم یو ډیر مشهور لوبغاړی راشد خان او په پی اس ال کې کله شرکت کوي راشد خان په خپل بیان جاری کړی دی بل طرف پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي د ټولو پښتنو زلونه ګټلې دي نجم سیټي دا څه خبره کړې چې ټول پښتانه ته خوشاله شوي دي سکل پاکستان سپر لیګ پی اس ال 2023 فائنل میچ چې څوک وګټي نو هغه ته وسومره روپۍ ملاويږي بل بیللی ټیم ته وسومره روپۍ ملاويږي چې تاسو واورئ نو حیران بشئ راشد خان په حواله سره دا خبر ده دوبۍ او د افغانستان چې کوم سیریز ده دغه سیریز مکمل کېدو نه بعد به راشد خان پاکستان سپر لیګ کې شرکت کوي ټول پی اس ال میچونه بلوبوي د افغانستان او د یو ای ای سیریز ختمېدو نه بعد به افغانستان زیاتره کلالیان په پاکستان سپر لیګ کې شرکت کوي د لاهور کلندر مینوال لپاره دا ډیر ښه خبر ده چې راشد خان په پی اس ال کې په ټولو میچونو کې شرکت کوي بل طرف تر پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي ویلي چې د بل کال چې کوم د پی اس ال میچونه لري په 2024 کې دغه میچونه په پېښور او د کوټي په ګراوند کې کیږي نجم سیټي چې کوم داسې خبر نه کوي نجم سیټي ویلو چې زه په پېښور کې نمایشي میچ منګه کو نو هغه میچ وکړو تاسو ټول ولیدو نو ان شاء الله 2024 کوم پی اس ال دغه میچونه به هم د پېښور او د کوټي په ګراوند کې کیږي د پېښور ارباب نیاز کرکټ ګراوند باندې اخیری وان ډے میچ په کال 2006 کې پاکستان او انډیا ترمنځ شوی و د پېښور ارباب نیاز کرکټ ګراوند کې ډیر وی آی پی په ډیر صحیح طریقې سره کار روان دي چې ان شاء الله دا ګراوند به ډیر زر تیار شي نو ان شاء الله امید لرو چې بل کال کم پی اس ال په 2024 کې دغه میچونه په پېښور او په کوټه کې کیږي د پی اس ال 2023 میله هم په ډیر زور او شور سره شروع چې ډیر ګرم میچونه پکې تر سره کیږي دا ځل چې پی اس ال کم یو ټیم فائنل میچ وګټو د ټراپای سره به تر 120 میلیون پاکستانی روپۍ ملاويږي د نه علاوه کم ټیم چې فائنل میچ بیللې وي نو هغه ته 48 میلیون پاکستانی روپۍ ملاويږي چې دا هم ډیر غټي روپۍ دي تاسو په خیال په پی اس ال کې به دا ځل کم یو داسې قسمتدار ټیم چې د ټراپای سره به تر 120 میلیون پاکستانی روپۍ هم ملاويږي تاسو خیال چې په پی اس ال کې سکهال کم یو ټیم مضبوط دی او فائنل به وګټي او د محمد عامر مینوال لپاره هم ډیر غټ خبر راغلی پاکستان چې کم نوې چیف سلیکټر دی هارون رشید هغه ویلي چې محمد عامر تر پاکستان کرکټ دروازې کولاوي دي د نه علاوه پاکستان کرکټ بورډ چې کوم چیرمن نجم سیټي هغه هم د محمد عامر فډل لري چې محمد عامر ټیم ته راشي خو دې لپاره محمد عامر ته په پی اس ال کې پرفارم کول غواړي د محمد عامر د لپاره شرط دار چې محمد عامر په پی اس ال کې ښه کارکردګي کوي نو هغه نه بعد به پاکستان ټیم ته راځي محمد عامر په خپل هم ویلي چې پی اس ال کې ما ښه بالینګ وکړو نو بیا وځه سوچ کوم چې پاکستان ټیم ته راشم او کنه تاسو وایئ چې محمد عامر پاکستان ټیم ته راشي ضرورت شته او کنه اوس وخت کې پاکستان سره درې څلور داسې فاست بالران دي چې د محمد عامر کمې نه محسوسيږي حارث رؤوف ته شاهین افریدی نه نسیم شاه که چېرته محمد عامر پاکستان ټیم ته واپسی کوي نو پرې درې بالران کې پاکستان ټیم نه یو بالر ډراپ کیږي نسیم شاه حارث رؤوف یا شاهین افریدی خو دا درې ونه داسې ورلد کلاس بالران دي چې پاکستان ټیم پرې کې یو بالر هم نشي ډراپ کولای نو ګورو چې په پی اس ال کې محمد عامر کارکردګي څنګه بالینګ څنګه سپیډ څنګه نو داغه نه بعد به اندازه لګي چې محمد عامر پاکستان ټیم ته راځي او کنه د محمد عامر په حواله سره چې کوم نوې اپډیټس راتون زو تاسو له ضروری درکوم د داسې کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ پیج فالو کړئ زه اکثر تاسو نه تاسو کوم چې تاسو زموږ دا ویډیو د کم ځای نه ګورئ نو خامخا په کمنټ سیکشن کې خپل کلی علاقې نوم ضروری ولیکئ چې موږ ته پته ولګي چې تاسو زموږ ویډیو د کم ځای نه ګورئ ان شاء الله بل ویډیو کې ملاويږو د الله پامان